جلالي وایي طالبان د افغانستان استازي نه دي چې امریکا نه د افغانانو کنګل شوي پیسې غواړي. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د امریکا کانګرس ته د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د لیک استولو په اړه غبرګون ښودلی دی. په دې لیک کې متقي له امریکایي سناتورانو غوښتي دي چې د امریکا له لوري د افغانستان د شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو د کنګل کېدو د ستونزې په حل کې مرسته وکړي، څو دا پیسې دوی ترلاسه او د افغانستان د بشري ناورین په مقابله کې وکاروي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې یا د پیسې د افغانانو ملکیت دی او طالبان د افغانستان استازي نه دي چې د پیسې غواړي. د نوموړي په وینا طالبان د افغانستان د یو برخه خلکو استازیتوب کولی شي، خو د ټولو افغانانو استازیتوب ځکه نشي کولی چې د دوی واکمني د زور په وسیله جوړه شوې او کوم مشروعیت نه لري. نوموړي زیاتوي چې امریکا یا د پیسو د کوم اړتیا نه لري او طالبان سره کومه دښمني نه لري چې پیسې ورکنګل کړي، بلکې دا طالبان دي چې ټول نړیوال قوانین نقض کړي دي، په زور واکمن شوي او په دې ډول د افغانانو ژوند هم تریخ کړي او په سخت فقر او ناورین اړولي دي. جلالي ته هم وایي چې که احیانا دا کنګل شوي پیسې هم طالبان ته ورکړل شي، د افغانستان ستونزه پرې حلولی